مرکه به د نړیوالو سره ستاسو د اړیکو نه په ځانګړې توګه امریکا سره موږ وکتل چې په دې تېرو لسو ورځو کې یا په د 2015 کال د پیل نه را په دې خوا په امریکا کې لوی بدلون راغی. ډونالډ ټرمپ ځینې خبرې وکړې د حکومت په تړاو باندې په دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته بهرنیو چارو وزیر خبرې وکړې. تاسې په دغه حالت کې څه تمه کې لرئ چې په راتلونکي کې د امریکا او حکومت سره به ستاسې تعامل څه وي دې ته په کتو سره چې موږ هملته وو په قطر کې د ډونالډ ټرمپ اداره وه هغه مهال چې ستاسې راشه درشه ورسره ډېره وه، اوس څه تمه لرئ دې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر کومه حده چې د امریکا سره د موږ د اړیکو خبره ده نو دې کې خو شک نشته چې تېر 10 کاله جنګ و، افغانستان اشغال شوی و. له هغه بعد چې کله په دوحه کې مذاکرات وشو، هغه مذاکرات هم د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې و، بیا یو توافق ته ورسېدلو. په هغه توافقنامه کې په ډېر وضاحت سره لیکل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات به له دې نه وروسته د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او دواړه هیوادونه به یو له بل سره مثبتې اړیکې غواړي. موږ هم هغو تعهداتو ته په ژمنتیا او خپلو ملي منافعو ته په کتو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې له امریکا سره ابرومندانه اړیکې غواړو، عزتمندانه اړیکې غواړو. یعنې توقعات هم دومره لوړ هم نه دي چې ډېر حساب ورباندې وشي، ولې منفي ذهنیت هم نه لرو. زموږ سیاست یو متوازن سیاست ده، لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره مثبتې اړیکې دي، سیاسي اقتصادي، همداسې له غربي هیوادو جمع امریکا سره هم غواړو. موږ وکتل چې دا نوې اداره راغلې ده، د بهرنیو چارو وزیر خبرې وکړې چې دلته امریکایان بندیان دي، یرغمل دي د هغې په وینا، او داسې اشارې ورکولې چې دوی به نور بندیزونه هم لګوي، حتی انعامونه به لګوي. یعنې په دغه حالت کې فکر کوئ چې ستاسې تعامل شونی دی؟ زه فکر کوم په داسې وخت کې چې یا کله انتخابات کې یا کله څوک قدرت ته نه ورسېږي، ځینې خبرې د خپل داخلي مصرف دپاره هم کوي. تر کومه حده پورې چې د دوی د بندیانو خبره وه نو تاسې ولیدل چې په یو ډېر ښه مفاهمه سره د ښو مذاکراتو په نتیجه کې څه وخت مخکې د دوی 2 تنه بندیان آزاد شو، د موږ هم یو تن مجاهد ورور را خلاص شو. که داسې بله ستونزه یا هم د مذاکرې او د مفاهمې له لارې حل کېدای شي او امید لرو چې په آینده کې هم که داسې څه خبره مخته راځي هغه په ښه ډول سره حل شي. موږ وکتل چې دوی دا خبرې وکړلې چې افغانستان سره کېدای شي خپل کومکونه وځنډوي. تاثیر یې دلته په افغانستان کې مخامخ محسوس دی. ډالرو نرخ ټوله دنیا ته معلوم ده چې تقریبا 10 سلنه پکې توپیر راغی. یعنې د هغوی دا څرګندونې ستاسې د حکومت لپاره دلته د ولس لپاره بې تاثیره نه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده. امریکا خو د نړۍ یو لوی هیواد ده، په دې کې شک نشته. ولې کله چې په 20 د جنوري باندې په امریکا کې تغییر راغی نو د دې اثرات یوازې په افغانستان پورې محدود نه و. تاسې همدغه د کرنسۍ لوېدل په کاناډا کې وینئ، د دنیا په ځینو نورو هیوادو کې وینئ، همداسې به په افغانستان هم اثر وي. خو دا زه فکر کوم یو تبلیغاتي څپه ده او دا د افغاني ثبات تاسې ولیدل چې له پرونه راسې بیرته وضعیت ښه کېدو خواته روان ده. نو داسې کله کله څپڅپان د حالت په ځینو هیوادو کې راځي، خو ډېره ښه دا ده چې موږ د دې د مخنیوي دپاره تدابیر لرو. د افغانستان بانک ډېر ښه پلانونه لري، په خپلو ذخایرو کې کافي ډالر لري، نو انشاءالله دغه وضعیت کنټرولېدای شي. تاسې ویل چې تاسې خپل تدابیر لرئ، خو دغه مرستې چې کمې شوي دي، موږ د موسساتو سره دلته خبرې کوو، هغې په همدا تېرې اونۍ کې زرګونه کسان خپل بیکاره کړي دي. یعنې راته ویلی چې دغه تدابیر څه دي؟ تاسې څه کوئ چې په دې برخه کې دغه د افغانۍ ارزښت نور هم له لاسه ورنکړي او څنګه چې ستاسې راتګ سره ښه شوی و او دغه دوام وکړي؟ ګوري دومره لوی هیوادونه لکه افغانستان چې 40 میلیونه شاوخوا نفوس لري، دا په خیرات نشي چلېدای، نه په خیرات باندې په پښو درېدای شي. که چېرته دا کار ممکن وای نو په تېره 20 کاله د اشغال په دوره کې په میلیاردونو ډالر رالو، خو بیا هم په افغانستان کې نه کومه پرمختللې فابریکه جوړه شوه، نه کومه ښه شفاخانه جوړه شوه، نه کوم بل پرمختیایي داسې کار وشو چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي. د موږ په راتګ سره موږ لکه څنګه چې تاسې ولیدل چې په اول کال باندې افغانۍ ولاړه د ډالر په مقابل کې حتی 130 ته ورسېده، بالاخره راغله چې اوس دغه د 80 او 80 تر مابین چلیږي. زه فکر کوم دا ثبات ده، ښه ثبات ده. د دې سره په څنګ کې موږ غواړو چې په داخل کې بوختیاوې پیدا شي.
مثلا موږ په راتګ سره حدود 1500 نوې کارخانې تاسیس او جوړې شوې. دا یو ښه بوختیا ده. موږ په راتګ سره په لویو لارو باندې کار شروع شو، لکه سالنګ، کابل، کندهار سړک ټول جوړ شو، تقریبا 1500 کیلومتره سړک او پلچکونه او پلونه. د دې لپاره چې تجارت اسانه سي، تګ راتګ اسانه سي، هیوادوالو ته هغه اجناس په ښه نرخ باندې ورسیږي. د دې نه علاوه کوشش دا کړی د خپل صادرات زیات کړو چې الحمدلله په دې کې هم کامیابه شوي یو. نو په دغو ټولو برخو کې به خپل کوشش کوو تر څو په افغانستان کې دیني بوختیا زیاته سي او افغانستان د ترانزیت او د اتصال او د اقتصاد په مرکز باندې بدل شي او دغه مشکلات د ابد لپاره حل شي. دا ښه خبره ده. څوک چې موږ سره مرسته کوي، له افغانانو سره مرسته کړي دي، هغو مننه کوو، خو ولې هیله هم دا ده او پالیسي هم دا ده چې بشري مرستې انکشافي مرستو ته بدلې شي، پرمختیایي مرستو ته بدلې شي چې دوامداره د ولس په ګټه او خیر تمام شي. ځینې ستاسې منتقدین د دغه مرستو د کمی علت ستاسې ځینې تګلارې بولي د مېرمنو په تړاو باندې، د نجونو په تړاو باندې. فکر کوئ چې دا بې تاثیره دي؟ ګوره دلته ډېر عوامل موجود دي. کېدای شي یو عامل همدغه وي. ولې تاسې ونیسئ په دنیا کې په ډېرو برخو کې، که په سودان ده، که فلسطین ده، غزه ده، لبنان ده، اوکراین ده، د دنیا په ډېرو برخو کې ګورئ کډوال هم ډېر سوي دي، جنګ زیات سوی ده، داخلي کډوال، د خپلو هیوادونه د باندې وتونکي یا وتلي کډوال. همداسې په ټوله دنیا کې د بشري مرستو اړتیا زیاته سوې ده. دا خپله نړیوال بشري مرستو سازمانونه موږ ته دا وایي چې اوس هم د افغانستان کیفیت چې نسبت نورې نړۍ ته وګورې ډېر ښه ده. اوس کله چې یو بل موضوع ته ستاسې د وزارت یو لویه دنده بهرنیانو سره تعامل دی، 40 جمع هیوادو کې تاسې استازولۍ لرئ. د آی سی سی د نړیوالې جنایي محکمې دا وروستی اعلان چې راغی، دا به ستاسې په تعامل باندې دوی وایي چې کېدای شي ځینې نورو کسانو نومونه هم اعلان کړي، دا ستاسې تعامل به د کومو هیوادونو سره چې لرئ په دې باندې به اغېز نه کوي؟ دې برخه کې اندېښمن ناست دی؟ دغسې اقدامات تر ډېره حده پورې سړی پوهېږي چې دا هڅونه ده، په دې کې سیاسي لاسونه هم دخیل دي او دا یو غیر عادلانه، یو غیر منصفانه اقدام نشي دی کوي. په افغانستان کې 20 کاله جنګ د ورځې به له 200 تر 400 انسانان په شهادت رسېدل، زخمیانېدل به، خو په هغو په هېچا باندې هم داسې کوم فیصله ونه سوه. په یوه شپه کې به 100-200 چاپې وهل کېدې. دلته د قدرت جزیرې موجودې وې، دلته شخصي زندانونه موجود وو، دلته په هر کلي هر ولسوالۍ کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېدل. خو داسې هغه اشغالګر او د هغو ملاتړي هغو ته څه نه ویل کېږي او برعکس په داسې نظام باندې د ټولو ناخوالو ته د پای ټکی ایښی ده، د هغو په مقابل کې داسې تصمیم نیول کېږي. نو دا یو غیر عادلانه، یو غیر منصفانه پرېکړه ده. فکر نه کوئ چې ستاسې حکومت به دې سره نور هم یوازې شي؟ یوازې به ځکه نشي چې موږ الحمدلله چې له کومو هیوادونو سره تعامل لرو، د هغو په تعامل باندې کوم تاثیر نه ده کړی نه کوي. نن سبا په دنیا کې سیاسي ګټې مهمې دي خلکو ته، اقتصادي مهمې دي، په هغو ټولو برخو کې موږ ښه روان یو. سیمه ییزو اړیکو ته چې راشو، ستاسې په دې وروستیو کې ایران او هندوستان سره اړیکې په ظاهره په ښه طرف روان دي، خو پاکستان سره ښکته پورته شولې. اول د ایران په مسلې تم شو، د همدا اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر دلته راغلی و. که د افغان ولس ته وایي ایران څه غواړي له افغانستان نه، د سوریې او د ټولو مسایلو ته په کتو سره داسې فکر کېږي چې ایران اوس هڅه کوي چې دې خوا ملګري متحدین ډېر ولري. ایران د افغانستان نه څه غواړي او تاسې ترې څه غواړئ؟ ګوره له ایران سره موږ په میلیاردونو روپۍ، په میلیاردونو افغانۍ راکړه ورکړه لرو، تجارت لرو، د ایران له لارې ترانزیټ لرو. نو له ایران سره موږ په ډېرو مسایلو کې نږدې یو، ګاونډیان یو، دخیل یو، امنیتي مسایل، سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، په دې ټولو باندې بحث کېږي. د بهرنیو چارو وزیر چې دلته راغلی و، هم د مهاجرینو په موضوع تفصیلي خبرې وشوې. زموږ غوښتنه دا وه چې هغوی سره هلته نور هم حوصله وسي، او لکه 40 کاله چې دوی مهمان نوازي کړې ده، همداسې په حوصله باندې دوام ورکړي. او که افغانستان ته راځي، طبعا په 40 کاله کې تللي خلک په یو کال بیرته نشي راتلی، هلته یو روزګار او زندګي برابره کړې ده. نو په دې متعلق خبرې وشوې، د تجارت د زیاتوالي او پراخوالي په برخه کې خبرې وشوې، خصوصا د چابهار بندر له لارې د افغانستان د مالونو
ترانزیت ته چې هم هندوستان ته تلای شي، هم همدغو ایران له نورو لارو نه اماراتو ته عربي هیوادونو ته تلای شي. په دې باندې هم تفصیلي خبرې وشوې. او بل په سیمه کې طبعا که امنیتي ګواښونه وي نو موږ باید له دوی سره مرسته وکړو او دوی له موږ سره مرسته وکړي. د همدغه تعامل دپاره دا راشه درشه ده او دا یو مثبت تعامل ده، دا د بل چا په ضد نه ده. چابهار تاسې یاد که چابهار کې تماما د هندوستان ونډه شته دی. تاسې په دوبۍ کې وکتل دا ستاسې د حکومت د راتګ نه وروسته لومبی ځل و چې دومره لوړې کچې د هند سره اړیکې نیول کېږي. په دې کې څه پرمختګ نور شوی دی، څه تمه لرئ او دا به ستاسې او د افغانانو په څومره په ګټه تمام شي؟ موږ له لوی سره چې کوم سیاست، بهرنی سیاست، دا یو متوازن سیاست. متوازن سیاست په دې معنا چې له ټولو سره مثبت اړیکې غواړو. متوازن سیاست په دې معنا چې افغانستان د سیمې د هیوادونو یا د لویو قوتونو د منفي رقابتونو ډګر نشي، بلکې مثبتې سیالۍ وي، اقتصادي سیالۍ وي، سیاسي میدان کې رامخته شي. نو په دې سلسله کې موږ له هندوستان سره هم روابط لرو. د دوی سفارت دلې فعال ده، د موږ ډیپلوماتان هلته تللي دي او ډېر ښه تجارت سره لرو، هم د واګا بندر له لارې او هم د چابهار له لارې. همدارنګه راشه درشه په باره کې خبرې وشوې چې افغانانو ته د ویزو سهولت راسي، هغه که د تداوی په برخه کې، که د تجارت په برخه کې، که د تحصیل په برخه کې. نو دا ټول هغه امور دي چې موږ یو بل ته نږدې کوي. او په مجموع کې که درته ووایم چې تاسو ګورئ لکه همدغه مثالونه چې مخکې تا وویل، دا په دې دلالت کوي چې د دنیا تعامل له موږ سره زیاتېږي او هغه په څه شي زیاتېږي چې اطمینان یې زیاتېږي. پوهېږي چې د افغانستان موجوده حکومت چې کوم سیاست غوره کړی ده دا متوازن سیاست ده، د چا په ضرر نه ده، او پوهېږي چې افغانستان نور امن شو او نور له تکلیفو، له جګړو، له مشکلاتو خلاص شو. څه فکر کوئ دا د ویزو خبره تاسې وکړه؟ زه په هندوستان کې وم، افغانانو سره چې کتل لوی مشکل و د افغانانو په ځانګړې توګه د ویزو په برخه کې. یعنې په دې لنډ نږدې راتلونکي کې تمه کوئ چې څه پرمختګ به وشي؟ په متحده عرب اماراتو کې چې د هندي هیئت سره کوم مجلس درلود نو هغوی وعده وکړه چې په دې برخه کې به سهولت رامنځته. دا ټولې سیمې سره یو بل سره تړلي دي، هندوستان، پاکستان، افغانستان. کله چې د برمل پیښه وشوله ستاسې دریځ هم راغلی او په هغې تړاو باندې د حکومت او د ولس هم ستاینه کړې وه. دغه ډول حالت کې چې افغانستان په د اسیا زړه ګڼل کېږي، داسې اندېښنه نه لرئ چې ستاسې اړیکې به د یو د بل د اړیکو سره اغېزمن کېږي؟ نه، یعنې داسې طبعا هر هېواد به غواړي چې تاسې سره اړیکې ولري. په دې برخه کې ستاسې تګلاره څه ده؟ څه فکر کوئ چې دا په متوازن ډول به وکولی شي چې پر مخ لاړ شي په دې؟ نو تیرو تجربو ته په کتو سره خو موږ همدا سیاست غوره کړی ده چې د یو په خلاف له بل سره ملګرتیا نه کوو، د یو په دښمني کې د بل سره ملاتړ نه کوو، یا په بل عبارت د یو د ملاتړ لپاره له بل سره جنګ و مخالفت نه کوو. د موږ شپږ ګاونډي هیوادونه دي، هغه که چین ده، که تاجکستان ده، که ازبکستان ده، که ترکمنستان ده، که ایران ده. له دې ټولو سره هم ډېرې مثبتې اړیکې دي. نو له پاکستان سره مثبتې اړیکې غواړو. اړیکو کې خړوالی، کمزورتیا د موږ له طرفه نه ده راغلی. پاکستان په کور دننه ډېر زیات مشکلات لري. یوازې همدا یوه د ټي ټي پي موضوع نه ده، هلته سیاسي موضوعات هم شته، اقتصادي موضوعات هم شته. نو په ټولو برخو کې د دوی ستونزې شته. ولې تر کومه حده چې له افغانستان سره اړه لري، موږ سیاسي اړیکو ته هم ورسره حاضر یو، د ترانزیت په برخه کې هم همکارۍ ته حاضر یو، او که امنیتي موضوعات هم مذاکراتو، خبرې و ناستو ولاړ ورسره لرو. امید لرو چې بالاخره دغه ستونزه هم حل شي، او امید لرو چې د دې حکومت هم بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې دا مسایل د خبرو، د مفاهمې او د مذاکرې له لارې حل کېدای شي. متقي صاحب، د برمل د پیښې وروسته ستاسې او د پاکستان اړیکې څنګه دي؟ موږ وکتل د تېرو 20 کلونو داسې ویل کېدل چې طالبان پاکستان ته ډېر نږدې دي. اوس چې حکومت راغلی د اړیکې خړې پړې شوې دي. اوس یې کچه څنګه ګورئ؟ موږ که هر څومره هر چا ته نږدې یو، خو د هېچا هم نه یو. پالیسي مستقله ده، سیاست مستقل ده، او له ټولو سره مثبت اړیکې غواړو. اوس هم د موږ سفارت هلته فعالیت لري، کنسلګري هم فعالیت لري، د دوی سفارت او کنسلګري دلته فعالیت لري، روابط هم سره شته. کېدای شي په راتلونکي کې بیرته راشه درشه شروع شي او ځینو مسایلو ته د خبرو له لارې حل پیدا شي. امیدواري شته ده؟ یعنی امیدواري ځکه شته چې کوم اقدامات چې پاکستان وکړو یا د افغانستان په خاوره باندې بمبار وکړو،
دا خو مسله نه حل کوي، دا خو یوه سهوه وکړه، یوه غلطي یې وکړه، یوه اشتباه یې وکړه. نو زه فکر نه کوم چې حکومتونه د خپل اشتباه بار بار تکرار کړي، اخر به یو حل ته سر رسي. ډېره مننه حاجي صاحب. خیر اوسه. خدای مو وسه.